بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. د اقصا د جماعت د ړنګولو پلان د ایرانی رژیم د سقوط د چپه کېدو پورې معطل دی. دا خبره به تاسو ډېر اورېدلې وي چې یهودیانو پوره پلان جوړ کړی دی، پلان یې نیولی دی چې نن یا په سبا کې میاشت بعد یا کال بعد دوی د اقصا جماعت ړنګوي. خو یهود دا جرأت نشي کولی چې د اقصا جماعت ړنګ کړي. ولې؟ ځکه د دوی یره یوازینۍ یره د ایران نه کېدله. ایران اگر که شیعه نظام دی، سنی نه دی، خو لیکن د یهودو د اسرائیلو سره دوی مخالف او د اقصا د ازادۍ چغې وهلې. نور په عربو کې دم پاتې نه دی. عرب هغه غیرتي عرب پاتې نه دی. لکه یو روایت کې هم داسې راځي، کم قوم، کم ولس، کم خلکو چې د دنیا هوسونه، خواهشات، ښځې، خوراکونه، خوندونه دا مقصد وګرځولو، په تاریخ کې داسې قومونو توره نه دی کړی او نه به توره وکړي. دا به ذلیله وي لکه څنګه چې اوس دا موجوده عرب ذلیله دي. دوی د دنیا ژوند مقصد ګرځولی، د دوی هدف د دنیا خوندونه او لذتونه او د ښځې دي. داسې قوم په تاریخ کې توره نه دی کړی. د دې وجې نه اقصا یو ځلې د صلیبیانو نه چا آزاد کړ؟ عمر رضی الله تعالی عنه. ځکه صحابه کرام خو هغه خلک. بیا وروستو اقصا چې بیا صلیبیانو ونیو، د صلیبیانو نه عربو آزاد نه کړ. عربو د بغیرتۍ سلسله شروع وه. بیا صلاح الدین ایوبي د کردستان نه یو ځوان پورته شو، عجمي، هغه راولګېد، اقصا یې آزاد کړ د صلیبیانو نه. دویم وار چې اوس یهودیانو ته لورکې لاندې دی او مسجد اقصا به ړنګوي، د هغې په ځای باندې به دریم هیکل سلیماني جوړوي چې دوی ورته ترک ټمپل وایي. نو هلته به د دجال تخت برابروي او بیا به په ټوله دنیا دوی د باچایي خوبونه ګوري. دغه خوبونه به چې دوی باندې حراموي، دا تاسو له پته شته چې څوک دي؟ د باره کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې آخره زمانه کې به اقصا د خراسان نه یو لښکر پورته کېږي، افغانستان نه. دا خلک به راځي او اقصا به آزادوي. د اقصا آزادي، دا پیرا، دا نیکبختي الله بیا عجمو ته وربخلی. بیا عجمو کې خاص کر د افغانستان خلکو ته، هغه خلکو ته چې هغوی په اسلام مین دي، په جهاد مین دي، په ایمان مین دي، په قرآن مین دي، داسې افغانان یې ښودلي دي. څوک چې په دیموکراسۍ، په جمهوریت او په غرب مین دي، په امریکا او په اروپا مین دي، دا خلک هم نه دي. هغه خلک چې په جهاد او په اسلام او په قرآن مین دي، دا خلک به راپورته کېږي. اقصا به همدا خلک د یهودو نه آزادوي. نو عزتمندو، کم خلک چې دا غواړي چې په دغه لوی زیری کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته زیری راکړی، نو هغوی د مدرسې سره، د جماعت سره، د قرآن سره، د مجاهدینو سره او د دعوتګرانو سره، د مصلحینو سره، دوی سره د مینه وکړي، د دوی دوستی د اختیار کړي او د الله د کتاب سره تعلق د وساتي. نو دا خلک به د امام مهدي په لښکر کې راځي او دا به د هغه خراسان لښکر به چې اقصا به الله د دوی په لاس باندې د یهودو نه آزادوي.